ویلي چې به شیخ پسې کسان راغلي دي او دا ورته ویلي چې شیخ صاحب موږ دله د خپلې سترګې درکوو. همدې له ډېر خوش اخلاقه انسان و. هغوی چې وکړه څه وی وایي زه د سوډان نه راغلی یم دلته مزدورۍ له نه یم راغلی. وایي زه دې له راغلی یم چې اپریشن وکړم د خپلې سترګې زه تاسو له درکړم بیا به زه دې ځای نه ځم. د امت ډېر علما دي چې غټ غټ علما تېر شوي دي چې هغوی د سترګې الله تې اخیستې وي نظر پکې نه و. تاریخ چې سړی راوالي او اوس دا وخت کم دی که نه موږ به تاسو ته شمارلی وی یو څو په هغو کې یو مشهور د امت په لویو علماو کې یو الشیخ الفقیه المفتي عبدالعزیز بن باز رحمه الله. او د هغه نه په ځوانۍ کې وړوکی و د ځوانۍ په دې ابتدا کې ته الله د سترګې اخیستې. دومره محبوب ترین انسان د الله دې مخلوق ته او حدیث کې دا راځي چې الله چا سره محبت وکړي که نه نو بیا د خلکو په زړونو کې د هغه سره محبت پیدا کړي. یو عالم قصه کوله وایي موږ افریقې ته تللي وو. افریقه غټه افریقه ده بعضو ملکونو کې غریبي ده په ټوله افریقه کې غریبي نه ده. لکه عوامو دا مته وایي چې افریقه وویلی شي نو بس افریقه ټول یو بس د لوږې نه مړی شو. افریقه غټه دنیا ده په هغې کې به بعض ملکونه دي چې هغه په غربت او په دې مشهور دي. نو موږ هلته تللي وو ډوډۍ او دا هم تقسیمولې او خوراکونه او یو شی بل شی داسې داسې خلک ووایي چې صرف هډوکي وو او د سر د پټولو ځایونه یې نه وو. څوک د ونې لاندې پروت و څوک په خیمه کې پروت و. وایي یو بوډۍ خواله ورغلم ما ورله وایي سامان ورکړو دغه هغو ته پته ولګېده ځکه چې اکثر په دې د سامان چې کله د بهر ملکونو نه لاړ شي نو په دې باندې د هغه ملک نه ښایي او بل چې چا ورکولی هغه هم دغه عربي لباس اچولی نو هغه ښځه پوه شوه چې دا د هغه ملکونو نه راغلی. نو ما ته یې څه خبره شروع کړه خو زه بې پوه نه شوم خپله ژبه کې لګیا خو صرف دا ابن باز ټکې او دا مې پکې اورېدو نور نه پوهېدم چې دا ما ته څه وایي. دا ګوره د هغه وخت کیسه زه کوم چې شیخ ابن باز رحمه الله ژوندی وله او په هغه وخت کې دا موبایل او دا قیسې او دا انټرنیټ دا نه وي. د هغه وخت کیسه ده الله چې څوک اوچتوي که نه بغیر د دې انټرنیټو نه مشهوروي بغیر د دې ګاډو د دې جازونو د دې قیسو نه مشهوروي. ولې امام بخاري په وخت کې څه فیسبوک و که یوټیوب و هېڅ نه راشه وګوره چې امت یې څنګه پېژني. وی ما هغه ترجمان ته وایي چې دا ښځه څه وایي ما بې پوه کړه. وی دا وایي چې هغه ستاسو ملک کې چې هغه غټ عالم دی ابن باز چې ورته ویلی کېږي هغه څنګه دی. دا یو انسان چې ړوند دی او الله دومره مقام ورله ورکړی دی چې په افریقه کې یوه ښځه پته نیسي چې هغې به د دې شیخ باره کې څه اورېدلي چې دوی په زړه کې محبت پروت دی او دا یې تپوس کوي. وایي ما په هغه عالم وایي ما په زړه کې ووایي چې دا سړی ډېر غټ انسان دی ډېر غټ سړی دی. ته وګوره دې ښځې ته د دې دې لوږې ته د دې فقر ته د دې غریبۍ ته نه ټي وي شته نه موبایل نه ټلیفون هېڅ هم نشته. په دې صحرا کې په دې ځنګلاتو کې دا زمانه تپوس کوي چې هغه ستاسو ملک کې چې هغه عالم دی ابن باز هغه څنګه دی خو دا به هم څوک که نه. او دا غټ انسان د ده د دواړو سترګو نظر نه و. ما وایي محبوب انسان و ډېر. نو شاګردان یې دا قصه بیانوي وایي داسې ډېر شوي دي چې به شیخ پسې کسان راغلي دي او دا ورته ویلي چې شیخ صاحب موږ دله د خپلې سترګې درکوو. او یو عالم قصه بیانوله د شیخ صاحب شاګرد و د شیخ رحمه الله. وایي موږ درس کې ناست وو او د هغه په درس کې به دنیا ناسته وه او د هغه په درس کې چې به دنیا ناسته وه او د دنیا چې به ناسته وه دا هم ټول غټ علما ناست وو. وایي په دې کې چې کله دا درس وقفه شوه یو سوډانی راپاڅېده وایي چې شیخ زه خبره کوم. شیخ ډېر رحمدله ډېر خوش اخلاقه انسان و. هغوی چې وکړه څه وی وایي زه د سوډان نه راغلی یم دلته مزدورۍ له نه یم راغلی. ویزټ وایي زه باندې راغلی یم یو څو ورځو له بیا ځم صرف یو کار له راغلی یم بس. نو شیخ ورته وایي څه کار دی؟
وایي زه دې له راغلی یم چې اپریشن وکړم د خپلې سترګې زه تاسو له درکړم بیا به زه دې ځینې ځم نو شیخ په درس کې دغه شکریه ادا کړه او وی الله یې دله ډېر څه درکړي خو دلته وایي زمونږ الله دا خبره کړې ده چې زه کله بنده نه دا دوه سترګې والم او دی پې صبر وکړي زه ورته جنت ورکوم نو موږ هغه جنت ته ډډه لګولې ده د هغې په انتظار ناست یو داسې غټ خلک داسې خبره مې دې پورې راواغسته چې د رب العالمین مهرباني خو واضحه ده خو په دې امتحانونو کې صبر کول دا ډېر لوی ایمان غواړي ډېر لوی ایمان غواړي ډېر لوی ایمان غواړي الله دې موږ د فتنو د امتحانونو نه بچ ساتي چې